السلام علیکم د قدرور لیدونکو په خاص ډول د انلاین ایجوکیشن پښتو یوټیوب چینل مینوالو ستړي مشئ خدای دې وکړي چې ټول ښه او جوړ صحتمند اوسئ د قدرور لیدونکو په خاص ډول د کمپیوټر زده کړې مینوالو ستاسو لپاره نن ورځ موږ بیا یوه ډېره مهمه ویډیو اپلوډ کړې ده خدای دې وکړي چې نننۍ ویډیو هم ستاسو د خوښې وړ وګرځي نننۍ ویډیو چې ده زموږ د کمپیوټر برخه ته ځانګړې شوې ده چې په خاص ډول د وینډوز 11 سټارټ دی فایل دی که څه هم د کمپیوټر د وینډوز په درسونو باندې موږ نوره ویډیوګانې هم اپلوډ کړې وې لکه مثال په 7 وینډو کې او په 10 باندې خو نن ورځ وینډوز 11 فایل کوو اکثره زده کوونکو همدا نظر و چې باید وینډوز 11 فایل شي ځکه کمپیوټر ټکنالوژي خو تاسو ته هم معلومه ده چې ورځ تر بلې پرمختګ کوي ټول سیستم اپډیټ کیږي نو موږ هم وینډوز 11 فایل کړه نن د وینډوز 11 له صفر څخه زده کړه دو بیخي له صفر څخه داسې څوک که بیخي په کمپیوټر پوهیږي هم نه موږ د کمپیوټر له صفري نقطې څخه سټارټ اخلو نن په دې باندې رڼا اچوو چې مثال کمپیوټر څنګه چلنیږي په کومه بټن به څنګه پیژنو په کومه اساس یې پیژندلی شو دا د چلنولو بټن دو اینا مخکې بیا ګام په ګام په وینډوز 11 کې مخته درومو خو نن فقط په همدې برخه کې پاتې کیږو نو نن فایل چې دی فقط د وینډوز 11 سټارټ دی له بټن څخه یې فایل کوو بیا به انشاءالله کلیکونه پیژنو مخکې سیټینګونه کنټرول پینل په دې برخې نه بیا نظر اچوو په دې کې مثال مخته ځو ګام په ګام لومړی به راشو مثال د کمپیوټر چلنولو ته کمپیوټر کې چې هره وینډوز کې وي د چلنولو طریقه یوه ده که هغه 7 وینډو وي که 10 وي که 11 وي که نوره ټیټ وینډو وي ایکس پي یا داسې نوره یا 8 نو ټوله یوه طریقه ده نو لومړی خو کمپیوټر چې چلنیږي قدرمنو لیدونکو په پاور بټن چلنیږي د کمپیوټر چلنولو بټن نوم چې دی هغه پاور دی ما بعضې تصویرونه راخیستي د پاور بټن زه به تاسو ته وښیم دغه د کمپیوټر د پاور بټن هغه نشان دی دا نشان چې په وي تاسو به مثال داسې فرض کړئ چې دا د پاور بټن ده اوس پوښتنه همدا هم پیدا کیږي چې په کمپیوټر کې مثال د پاور بټن به موږ څنګه په کوم اساس پیژنو په کومه طریقه نه به اوس زه تاسو ته وښیم چې پاور بټن چې د هغه په ځانګړي نشان سره پیژندل کیږي تاسو دلته وګورئ هر کله چې تاسو مثال په کمپیوټر کې همدا نشان په بټن وینئ همدا به د کمپیوټر د چلنولو بټن وي لومړی خبره خو دغه وه چې د کمپیوټر د چلنولو بټن نوم چې دی پاور دی نو اکثره دوستان همدې ته سټارټ بټن هم وایي خو دا په حقیقت کې سټارټ بټن نه ده پاور بټن ده سټارټ بټن هم په کمپیوټر کې شته انشاءالله په راتلونکو ویډیوګانو کې په هغې هم رڼا اچوو نو هر څوک چې ستاسو نه پوښتنه کوي چې د کمپیوټر چلنولو بټن نوم چې دی پاور دی اوس مثال د پاور بټن به څنګه پیژنو پوښتنه همدا پیدا کیږي چې دا به موږ څنګه په همدې باندې مطمئن کیږو چې دا د پاور بټن ده نو تاسو به همدغه نشان وینئ همدا نشان تاسو په ګورئ دا نشان چې په هره بټن باندې وي هماغه به د کمپیوټر پاور بټن وي نو همدا نشان د پاور بټن نشان دی دا چې په کمپیوټر کې په هر ځای کې موجود وي دغه به د کمپیوټر د پاور بټن هغه نشان وي مثال د چلنولو اوس بله پوښتنه دا هم پیدا کیږي په بعضې لیپټاپو کې تاسو به لیدلي وي همدغه کومې د پاور بټنې چې دي دغه ځای تغییر پیدا کوي لکه دلته تاسو وګورئ ما عکسونه راخیستي دي مثال دا یو لیپټاپ چې دی تاسو دلته ګورئ په همدې کې د پاور بټن چې ده دا په همدې ښي کونج کې ده دلته تاسو وینئ په همدې لیپټاپ کې بعضې لیپټاپ که موږ وګورو زه یو بل تصویر خلاصوم دلته تاسو ګورئ په دې کې بیا په دې چاپه کرښه کې د چپ کونج کې ده د پاور بټن تاسو دلته وینئ لومړی یو چې کوم موږ تصویر تاسو ته راخلاص کړو پاکې په ښي کونج کې په دې کې په چاپ کونج کې دلته که موږ همدا وګورو په دې کې بیا مثال په سنټر باندې ده نو دا اوس څه فرق و د بټن ولې بدلیږي څه حساب دی په دې کې مثال څه خبره ده دا ملګرو درې علتونه لري یو د کمپنۍ په اساس بټن بدلیږي کله چې مثال د کمپیوټر کمپنۍ مختلفې وي لکه اپل کمپنۍ وي همداسې ډیل ایچ پي توشیبا او نور
او بل په دویم نمبر کې چې بټن تغییر خوري د کمپیوټر د پاور بټن هغه د سایز له وجې تغییر پیدا کوي چې د کمپیوټر سایز چې دی هغه مثال مختلف وي کمپنۍ به هم یوه وي خو بعضې مثال سایز کوچنی وي بعضې لوی وي نو په همدې اساس هم د بټن په د کور نه په د شیپ نه تغییر پیدا کوي مثال لوکیشن یې او دریم علت چې دی هغه بیا د ماډل دی د ورژن دی ځینې زوړه مډل وي ځینې نوي مډل مثال په دې کې هم کمپیوټر پاور بټن تغییر پیدا کولی شي نو هر څوک چې ستاسو نه پوښتنه وکړي چې په لیپټاپ کمپیوټر کې د بټن په یو ځای کې ولې نه راځي مثال یو لوکیشن یې ولې نه وي په ځینې لیپټاپ کې مثال په څنګو کې هم وي بغیر د سکرین شاوخوا کې نه وي بعضې کې مثال چپ طرف ته سنټر ښي طرف ته نو درې علتونه لري یو د کمپنۍ په اساس بدلیږي بل د سایز په اساس بل د مډل په اساس نو نن فقط همدا پاور بټن وه چې تاسو ته مې در وپېژنده یوه خبره رښتیا پاتې شوه بټن خو مو وپېژنده مثال د بټن مو چې کله وپېژنده کمپیوټر بیا څنګه چلنه بټن خو هم مطمئن شو پیدا مو هم کړه نوم مو هم زده دی نو بیا به تاسو فقط ملګرو په بټن باندې ګوته ونیسئ یا بیا یو ځل پریس کړئ کمپیوټر بس چلنیږي همدا یې چلنولو طریقه وه نن بیخي صفري زده کړه وه صفري فایل و له صفر څخه انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې به مخکې ګام په ګام درومو نن د وینډوز 11 لومړی درس و لومړۍ برخه وه تاسو که څوک نوي یاست همدې ویډیو ته نوي راغلي یاست چینل حتما د سره سبسکرایب کړئ ویډیو ته لایک هم ورکړئ ځان سره یې تعقیب وساتئ چې په آینده کې بیا هره مهمه ویډیو اپلوډ کیږي تاسو ته په خپل وخت سره در ورسیږي ترې بې برخې نه وئ په الحال ښه وخت غواړم خدای مې سپارلی یاست